درمنه دا ټمیج د اعظم ارسک په بازور کې راونی با اعظم ارسک چی کړه هډر جوتای خو نن د ونه په بازور کې چکیم پرلت شری دی در نشری دو دغه ځوانونه د ویریلی تابع کړی و ویریلی د راونه کړی و د پرلت نه د ویریلی راونه کړه نو بس د اعظم ارسک بازور ته رسیدلی دو مخته پاتن لای چې د مخته کیمته پر دریمي اعظم ارسک بازور ته رسیدلی دو دغه هغه اعظم ارسک ته چې تر نن ورځې په دا کې د ډور او د خوف چې کیمه تورې تیارې وي هغه په هر طرف باندې خواري وي دلته ډېر زیات ډور و دلته ډېر زیات واقعیات وشول دغه خلک چې کیم دا په ډېر ډور کې و خو نن دغه د پرلت دغه ځوانون چې کیم دي په دا توره شپه دا د اعظم ارسک په بازور باندې ننوتل د بازور علاقه ته ننوتل مختلفې نارې چې کیمې وي هغه دی وکړلې او د دغه علاقې چې کیم خلک و هغه استقبال ته ورته وتلی و نو مخته دی راون دي دا اوس میږ د اعظم ارسک په بازور کې د ننه راوني ډېر زیات سوړه دی په اعظم ارسک کې دلته و چې کیمه دو هغه ډېره زیاته سړه دو د اعظم ارسک په حواله سره دی وه کیسه مشهوره دو چې په نور وونه کې که اوه وي او که نه وي په نور وزیرستان کې که اوه وي که نه وي خو دولته په اعظم ارسک کې په ژمي کې خامخا و چې کیمه وي هغه چلیږي نو خدای دا وکړو چې دا علاقه کې استیامن روشي دا علاقه ډېره ودرېدله دا نور وزیرستان هم ډېر زیات ودرېده خو اعظم ارسک چې کیم د 2002 نه ایروان څخه د 2003 نه د وسه پورې په دغه دردول کې دی دلته چې کیم د تکلیفونه دي دغه د ختمولې نوم نه وخلي خو اوس چې کیم د پرلت ځوانون دي دغه ورته ننوتل په اعظم ارسک کې مخته د اسرائیل لور دي میږو وردریمي د اعظم ارسک خلک چې کیم دی هغه استقبال ته وتلی دی دغه د پرلت ځوانون دي چې منډې وایي په دغه سوړه کې سوړه دلته ډېر زیات دی نن ټمپریچر خو مې کتلی نه دی چې څومره وي خو دلته سوړه چې کیم دی هغه ډېر زیات لار د ونه د بازور په نسبت دلته ډېر زیات محسوسیږي دا اعظم ارسک ته یورو بیا درته وایي چې دغه هغه علاقه دو چې په دا کې هغه د خوف او د ډور چې کیمې تیارې وي هغه خوارې وارې وي خو نن هغه د ډور تیارې هغه ډور چې کیم هغه خوف یې دغه ځوانونه ختم کړه په دا توره شپه دی په بازور کې د اعظم ارسک په علاقه کې د ونه ناروند څخه دغه ځای پورې دا ریلي وکړله نو اوس دا د اعظم ارسک آخري بار سر ته چې کیم پمپ دی موږ هغه ته رسېدلي نو تاسو وینئ دا د امن سپینه جونډې دی لګولې دي دلته دی په پام باندې سره یوځای شوي دي دی نارې وایي دلته مو په خیال سره دی دلته سپیچینه حق و نو دا ځوانون ته میږ ورګاډ شولي دا هغه ځوانون دي چې د ونه د پرلت نه روغلل نو دلته دی ورسېدل وروسته د بار سر ته پام چې کوم دی میږ هغه ته رسېدلي دلته اوس جلسه راونه دو معذرت غواړي تیاره دو دی پکچر صحیح نه رسي خو دلته دی تقریرونه به د توره شپه شریک کړي دي نو امید لره چې دغه سره د هغه چې کوم ډېر ډور دی ډېر د ډور تیارې وي هغه انشاءالله په رڼایي باندې بدله شي مننه شکریه